صاحب دی ټولو ځوانانو خدای په خیر اوله او په خیر راسئ خدای مو همیش نصیب په دې غونډو کې ستاسې برخې واخلئ خبرې به نن سپینې سره کوو موږ ابرالله ملا صالح ته ورغلي وو ماوین اول ته د یو چا په برخه مو ورته ویلې چې ماوین صاحب یو قمندان د امنیه نارین ته تللی چې نارین پښتانه یو ورځ اته کسه نه کسه شهیدانېږي خلک یې شهیدانوي تا دې سبا دې بېرته راولېږه و هغه شل کاله قید لري په دې شل کاله قید لري چې هغه پښتون حاجي مامور په جواب کې ورته ویلي وایي ما زه د دې لپاره موږ تا ته راغلو چې ته معاون اول یې د موږ په رایو کې موږ ته ویلي وو چې ما ته پښتون و تاجک ازبک ټول یو شهیدان د تا له چوکۍ نه نیولې له اخره پورې دي دغه د ټول قوم د تا شل کاله دېرش کاله قید لري څنګه د ما پښتون قید لري او ته قید نه لري نن زه د ډېر ما ته د کاغذ ماغذ نه رامخکې کوي چې ته دا کاغذ 15 دقیقې وغږېږه 2 ساعتو پورې موږ دلته غونډه لرو خلک د مشران دې وغږېږي همیش په موږ باندې وخت خاندي د موږ ښځه نه ده کېدلې آخر چې لاره تر ورکه سوه وای افغانا شما کدام افغانایتان وای سر چوکی سیاچینی تو خود کشتی چشمای خود وای سر سیاچینی تان کشیدین دا خبره به میډا کې دیګه تام الله صالح واوري مارشالي واخیستله دوستم ته ورکړه د موږ ډاکټر صاحب اشرف غني کور آباد زوی له خدای دې ډېر ښه وسلم ولې ډېر پښتانه یې شهیدان کړه په څنګ کې په سالنګ کې په زرا او تاجک هم شهیدان کړه په عبدالله دې ناله چې دغه مارشالي وتړله ټول ناله دې د په پلار باندې هغو تاجک ورونو ته یې کتلي چې په سالنګ کې په زرا او تاجک شهیدان شو دې پاسې که عبدالله مارشالي ورته تړله ډاکټر عبدالله خو یې سوي ده له خارج نه راغلی عبدالله هم وایي یې سوي ده دوستم هم وایي یې سوي ده ټول وایي دا یې سوي ده ته پاسې خو مجاهد وې که نه تا پاسې دا مارشالي ولې وتړله دا خور دې نه خفه کېږي دا لونګۍ دې موږ واخیسته دوستم ته یې ورکړې پښتنو زه به واضح پوه کړم دا کمیس دې ما اخیستی ما کیک ته یې ورکړ دا پرتوګ دې ما واخیسته دا زه باسم ټول دا ډاکټر عبدالله ته ورکړ غیرت لري ایمانداري کې نه لري او دې غیرت پسند و د کفر نه باندې راوړ دوستم کافر د مسلمان نه ده موږ تعلیم نه دی کړی تعلیم دین نه راوړی دا نن چې په بازار کې خلک مړکېږي دا ښځې تکته وچېږي دا د خلکو کورونه ډوب کېږي دا تعلیم راغلی که دا فاسد نظام راغلی دا کارونه راباندې کوي پرېږده ده موکراسي ده پرېږده موکراسي موږ غواړو خوشې نه ده زمانه د کور زما خور ده نن په دې بابیان کې څه بندیان دي کوم سړی په شرابو بندي ده شرابخور نن خلاص کړي چې دین ګټي هغه د دین والا بندیانېږي ښځې نه در پرېږدي ناموس والا ته در پرېږدي نه دې کوچای پرېږدي نه دې کوارو ته مو ګوره ډیرو ته مو ګوره لونګیو ته مو ګوره موږ دې اجمل غني غلط کړو موږ د اشرف غني دلې دا ښځونه کوي دا عزت دا عزت خبرو د ملا صالح ته وایي कि तू ब्या की पश्तुनाई बगलाना वाली रते इनको अमीर अमनियत ते इनको परदाज खो चिते इनको आज दा शैमरा तरावडे दा स्टेज में टोरा मध्ये उडाने प्रिय दादा मुक्रासी काय मुक्रासी पाडा बदल प्रिय दादा मला केला म्हणजे वापस या बंद खोचे बेटा نن موږ دیموکراسي غواړو په سپینه ږیره کمیسونو پرتوګونه باسو که دا اشرف غني ظالم دا پاڅې کړ په موکراسۍ دا وطن جوړوي والله کې جوړ کړي دا سولې ته یې پتلونو والا راوستلي چې څوک شراب خوري زنا کوي لیواتت کوي هغه دې وطن ته سوله راولي دا کوني موهب پرون وایي چې زه سوله نه غواړم طالب دې ما ته تسلیم شي موهب به پاسې که کوني د امریکا جاسوسه د تا زوی کې وزر کېږي چې د تا ورور کې وزر کېږي پردي زمن کې وزر کېږي نن څلور ورځې کېږي په ډنډغوري کې جنګ ده په والله بالله په سبتي لا کې یو
طالب کې مړي بمونه چې درګرده په کورو باندې اچوي بل یو کانای ما ته راغلی نن دې موږ اشرف غني تاسو ټوله پښتنو ته دې تبریک وي اشرف غني د خدای وظیفه اخیستې ده د مرګ کتاب پښتنو ته جوړه کړې ده په کوم وطن کې چا د مرګ کتاب جوړه کړې ده پښتنو ته د مرګ کتاب جوړه کړې ده پښتنو ته دې د ډوډۍ کتاب جوړه کړي پښتنو ته د کار پیدا کړي پاسک اشرف غني له ولایتونو په زراو ځوانان راغواړي هغه د مورګانو ګاڼې خرڅوي د مورچل یې خرڅوي مځکه خرڅوي یو امتحان ته دوه کسه درېږي هغه واسطه دې اداره کې فساد شرافرو خپل نفر درولي ولې دې دا خلک دې بدبختیانو مخامخ کړي دي راغواړي په زراو خلک هغه بېرته کور ته ځي غنم یې خرڅ کړي چرګه چرګونه یې خرڅ کړي موږ څه خبره چې اجمل غني په دې رقم دروغجن ده جیب دی په ټول تخار کې که په ټوله اداره کې پښتون پیدا کړي تو ضرور خدای دی هغه سړی اوس نه درته راوباسي که په ټول کندوز کې تا پښتون پیدا کړي زه خدای دی که تا په بغلان کې پښتون پیدا کړي زه خدای دی منې که نه منې له تخار نه ګجر مهاجر شوي پښتانه مهاجر شوي علت د اشرف غني ولې دا خلک درته رانوستل دوستم پاسک له منطقې نه 15,000 کوره مهاجر شوي میمنې نه او شبرغان او سرپل نه په هرات کې پراته دي ولې دا رئیس جمهور د دې غږ نه جګوي رئیس جمهور کې ایمان نشته که د کې ایمان وایي دا پښتانه به راټول کړي چې څه چی وکړمه دته چې هر شاپ کې ودربولې دی له هغه نه ډارېږي هغه ته برخه ورکوي دا د خدای کلام وګڼئ جګسئ د دې خدای په کلام جګسئ اکوالی پښتن و بېعزته سوي د ښځو کالي دشکي ویستل نن حق نه درپې لارې بندې کوي موکراسي ورسره منلې مورکوسي ورسره منلې دا ټول ځای ورسره منلي نن تا په هېڅ باندې نه مني په کلمه دې نه مني په پښتو دې نه مني سرودي ملي باندې دې نه مني چې کېنئ موږ وایي موږ تاجک دي موږ ورور ده موږ له تاجک اوس باندې هم وراکې شمال کې والله چې دا امام اعظم الله رحمه پښتون وایي که په دې تاجکو تا دا مذهب قبول کړی وای کېنئ احتیاطونه کوئ په دې رقم باندې ښځې راشي ګوت دي سپین ږیري دې موږ بیا به ځو موږ بې عزته شو موږ نن له رئیس جمهور نه موږ حق غواړو په نر یې غواړو مسلمان یو دی راجګېږي ګوره غوږ ونیسه ګوره ملا امام دې مانه ده د ملا ملا صاحب چې ښځه نکاح کوو ملا راته راولو اوس یو پرسټن به وګورئ راباندې ښځه ملنګه سي دلته د خور ناسته ده ماشوم پیدا کړي ملا راولو ملا ته وایي زما په خوا کې اذان وکړه چې ښځه نکاح کوي ملا ته وایي راسه ما ښځه مې راته نکاح کړه چې قبر کې د کله کې تا کوستې ځن ملا راغواړي او بېدینه حکومته او پاسک حکومته ته دا ملا له ګدایي نه خلاص کړه ملا سهار جګېږي د علما کور ته د دوکاندار کور ته د ښه سړي کور ته د شرابخوارو کور ته درېږي وایي ما ته ډوډۍ راکړه شرابخوارۍ یې ورځې رشوت خوري یې شپې شراب خوري دا روپۍ په ملا مصرف کړه تا ته امنیت راولي ورکړه دا وزې ته ملا ته ورکړه چې ملا تا ته امنیت راولي که یې نه راولي که په تا کې ایماني ټانګ لرې ټایره لرې په درې کسو عسکرو نسې ورتلی دا چیرې تا کې ایمان نشته موږ خپل حق اجمل غني نه موږ په نره حق غواړو اشرف غني موږ یو دوره غلط کړي دي دروغجن دي عزت دا عزت دی دې ته د نر خطاب مه کوئ امر صالح ته وایي جات نه برارت اینکو سینه دې خلاصه کړې وایي خدای دې په کرونا باندې مړ کړه د خدای خاطر ورته اتفاق و اتحاد وکړي دې قرآن دفاع وکړي دې قرآن دفاع موږ ته پکار ده اخر د خدای دا موضوع ته ورځو نظام ته رایه ورکړې د نظام دفاع کوو د نظام مخالف نه یو نظام ته رایه ورکړې بیا یې ملاتړو خو د داسې ملاتړو چې په موږ باندې ظلم کوي قیصاري په زراو خلک مړه کړه عارفون په زراو خلک مړه کړه اشرف غني له دې پښتنو نه وشرمېږه رایه پښتنو درکړه د ما کمیسو پرتوک دی واکسي دوستم ته دې ورکړه
محقق ته دې ورکړو خلیلي ته دې ورکړو بل ته دې ورکړه قرآن ومنئ جګسیه د دې قرآن لپاره جګسیه کو غواړئ اتفاق سره وکړئ وکیل د چا ښځه ده وکیل غلان دلته پنځه بوجۍ غنمو ته ناسته منګه له رئیس جمهور نه غواړو چې د میمنې د شبرغان د سرپول د دغو ډېر خلک مهاجر شوي ګوجر مهاجر شوي په منطقو کې دا موږ بېرته ځای په ځای کېدل غواړو یې که نه غواړو موږ له سر ماله تېر یو موږ ایمانداره راټول شوي یو بې ایمانه موږ نه یو که کمې ویلي کم آباد ویلي تاسې نوره ډېره مننه کورم آباد زویم لوی راسه چې دا لیست ووایه د تخار څخه خلکو ته واپس راسه راوړه لیست راوړئ د تخار لیست راوړئ نور چې هر څوک راځي ولې غږېږي وروره معافي دې شته غواړم نوره مقناطیس زه منم مورکوسي منم موږ حق غواړو لاجمرګني نه زه حق غواړم رایه ورکړې که مې دفتر په تیږو ورویستې چې بس روزن ته به نه ده ورکړې موږ حق غواړو په نرې غواړو موږ د دغو خلکو ملاتړ کوو